په دې مېلمستیا کې څه کموښ شوی دی نو رښتیا خبره دا ده چې حاجي صاحب موږ چې د هغې غاړې نه راغلي یو نو موږ ته دلته کې خپل ځان مېلمه نه ښکاري دا زما کور دی او دومره به درته ووایم چې ډېره موده پس چې یو ورور خپل کور ته راشي ناپکور ناڅ وروڼه ورته ډېر اوږې تږي وي نو البته د زیات مهمان نوازۍ شکایت ستاسو مونږ کولی شو خو د کمې مهمان نوازۍ شکایت ستاسو مونږ په هېڅ قیمت نه شو کولی نن یوازې زما دپاره نه زما د ملګرو دپاره هم نه د پارټۍ د ملګرو دپاره هم نه نن زما خیال چې د ټول افغان ولس دپاره یو ډېره اهم ورځ ده او زموږ دپاره خو ډېره د خوشحالۍ کله چې رئیس صاحب تاسو او ستاسو ملګرو موږ سره دا د دې تعاون فیصله وکړه چې موږ د باچا خان بابا مزار جوړ کړو دا مزار څنګه چې زما نه مخکې شیخ رئیس صاحب ډېر په طریقه وویل د دې مزار جوړېدل زموږ په نیز باندې زیات اهم په دې دي چې دا به سبا د لر او بر افغان یو تړون وي موږ چې تاسو را سره مهرباني کړې ده او اجازت هم را کړې ده چې موږ د باچا خان د ټرست دفتر دلته کې کولو کړو موږ دغه ټرست هغه لار ګڼو کومه لار باندې چې به لر او بر افغان خپله رابطه ساتي دام په جار وایو پټ پنای نه وایو چې زمونږ په نیز ما خو یو ورځ جنرال مشرف په میټینګ کې څه خبره وکړه ما ورته چې جنرال صاحب زه خو یې درته صافه ویل چې زه پرون هم افغان وم زه نن هم افغان یم او زه به تر مرګه پورې افغان یم دغه زما جرړې دي دغه زما شناخت دی او چې تر کومه جانده یم دا شناخت زمونږ نه څوک نشي اخیستی نن په اجازت د رئیس صاحب چونکې ډېره موده پس داسې سره رایوځای شوي یو نو ځینې به ترخې وي ځینې به خوږې وي ځینې به دردمندې وي رئیس صاحب ځینې به د خوشحالۍ وي خو که نن موږ حقیقتونه ځان ته مخې ته کېنږدو که نن موږ هغه ټول اسباب ونګورو نو دا به ځان سره هم زیاتې کوو د افغان ولس سره به هم زیاتې کوو او د خپلې خاورې سره به هم زیاتې کوو پرون چې راتلو او د تورخم نه راپورې وتو مور مې ما سره ناسته نو ما هغې ته هم وې ما ورته ویې چې نن چې د پښتون د افغان د وطن ته سړی نظر واچوي د خدای په دنیا یو نعمت داسې نشته چې هغه د الله باچا د افغان قوم له نی ورکړي سیندونه مونږ سره دي ځنګل یې مونږ سره دي غرونه مونږ سره دي معدنیات مونږ سره دي ګیس مونږ سره دی تیل مونږ سره دی یاره خو غرض چې د خدای په دنیا چې کوم نعمت دی هغه مونږ سره دی که نشته یو نعمت نو هغه مونږ د خپله لاسه هغه د جنت غوندې کور چې دی هغه په ځان دوزخ کړی دی امن راکې نشته مینه راکې نشته برداشت راکې نشته او دا حق درې شیونه چې دا د چا د مزار دپاره مونږ راغلي یو چې هغه دنیا تباه کړو دنیا هغه وخت کې عدم تشدد چا نه پیژنده چې کوم وخت کې باچا خان بابا راپاڅېد او هغه د عدم تشدد خبره کوله زه خو دا وایم چې دا مونږ د باچا خان بابا پیروکارو چې ډېر وار په پاکستان کې وخوړل نو دا هم ځکه وخوړل چې مونږ له خدای داسې قیادت راکړو چې د هغې نظر لرې لګېده
د نورو خلکو هغه نه لګېده نو چې مونږ به کله زمونږ مشرانو خبره وکړه نو هغوی به راپسې لوړې راواخېسته نو ګډبول. خو نن آیا ټوله دنیا د باچا خان بابا عقل د امن خبرې ته راغلې ده او که نه ده راغلې؟ نن به بلکل مونږ ټول ګوره نن دنیا ته پښتون په کوم حیثیت پیش کېږي لګیا دی. هره چا خبره مړه شو پړه شو څو لکه مړه شو خو دنیا ته بیا هم پړه یو. وایي دا دهشتګرد دی، دی وایي د سره په امن باندې پوهېږي، مینه پېژني نه، محبت پېژني نه. نو په لکونو مړم شو او پړم شو. واضحه یو پیغام به دنیا له ورکول غواړي، دا نه یوازې موږ پوری شو چې د دې کرښې نه هغې غاړې یو، نه یوازې تاسو کولی شئ. ډېر په ادب سره یې درته وایم چې د کرښې نه دې غاړه یاست. په شریکه به دنیا ته موږ وایو چې دا دوه کیمپه دي، د دې پښتون سره تعلق نشته. یو هغه کیمپ دی کوم کیمپ چې په دنیا کې د امن خبره کوي، د صلح خبره کوي، د محبت خبره کوي. دا هغه کیمپ چې دا د باچا خان بابا د سوچ او د فکر بچي. او دویم به هغه خلک خامخا وي چې هغوی به د تشدد خبره کوي، هغوی به د نفرت خبره کوي، هغوی به دنیا سره د جنګ خبره کوي. من زه نن ډېر په فخر دا ویلی شم، یو تاثر دی ټولې دنیا له دا ورکړی کېده چې زمونږ دا د قبایلو سیمه چې ده په دې کې تش دهشتګرد ناست دي، تش انتها پسند ناست دي. زه نن په فخر سره سر مې اوچت دی چې تاسو ته ولاړ یم. په باجوړ کې انتخابات وشو، باجوړ دنیا ته ثابته کړه چې د باجوړ خلک د امن سره ولاړ دي او د باچا خان بابا هغه څو لاټین له ووټ ورکړه، هغه سړی خپل اسمبلۍ ته ولېږه په دونه اکثریت چې دونه باجوړ سیټ چرې چا نه وګټلې. من دونه درته وایو احسان نه کوو، ځکه چې ما درته وویل موږ خو دا کور خپل کور ګڼو او زه خو تاسو کې به ډېرو کمو ته پته وي، خو ما خو په دې جلال آباد کې باچا خان بابا سره 2 کاله تېر کړي دي. په دې ټول افغانستان کې ورسره ګوټ په ګوټ ګرځېدلي یم تر دې حده پورې چې یو ځل ښه مې یاد شي ویزو نورستان ته چې اسمار ته ورسېدو. اسمار باندې چې کوم پولو په سیند هغه پول نو، والي صاحب چې هغه وخت کې و نو هغه ورته چې بابا دا لار ډېره خرابه ده، ځو واپس. هغه ورته ته واپس ځه، وایي ته سرکاري نوکر ته به سخته نه شې تېرولی. او وایي زه پیاده ځم. او د اسمار نه واله تر د دیوانه بابا پورې مونږ پیاده هغه لار وکړه. نو خپل فرض دا ګڼو چې کله دا خاوره دردېږي موږ دردېږو. هر ځای کې کوشش کوو. دا یو خبره حاجي صاحب وکړه، دا هغې په دغه کې حاجي صاحب صرف ستاسو لپاره چې تاسو یې ویزې دې ختمې کړي او د تعلیم دغه دې وکړي. نو موږ چې کومه پالیسي ورکړې وه د هغې کاپۍ خو موږ رالېږلې وې. خو بله ورځ بیا یو خبره داسې خبره شروع شوه. نو ما ته معافي غواړم که د خپلې لارې نه لږه خوا کېږم، خو 1 منټ غواړم. ما ورته وی چې پاکستان تقسیم شو، په دې تقسیم شو چې وی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو پنجاب په منځ دوه ټوټې شو، وی هندو پنجاب چې دی دا د هندوستان حصه شوه، مسلمان پنجاب چې دی دا کلمه وایي نو دا به د پاکستان حصه وي. سند په منځ دوه ټوټې شو، مسلمان سند پاکستان شو او هندو سند هندوستان شو. د بنګال خبره خو نه کوم ځکه چې خو بس هغه انا لله و انا الیه راجعون خو ختم شو، خو بنګلادیش شو، قصه ختمه نه. خو ما ورته چې زه اوس په یو پته نه پوهېږم د هغې مسلمان پنجاب